فرشتي به د قیامت په ورځ د مجرمانان دا به د دې تندي د ویښتو نه ونیسي او د لاسونه به له وتړي او داسې په شا به واړی شاته به له د خپې راچوتي کي او دلته به له دې ځای نه شاته څه واړی د تندي به له واړی سرونه او خپې او د تندی به له یو بل پورې وتړي او بیا به د کمسۍ نه ونیسي او د سر نه به ونیسي او د مخ په ځمکه لګېدلي او فرشتې به راکاږي ځان پورې چې دې کله ځان پورې راکاږي نو دوی به دا اوازونه کوي خدای رحم را باندې نه فرشتو ته وایي چې په موږ رحم وکړي زموږ پناه پکار ده په موږ رحم وکړي فرشتې به ورته وایي تاسو باندې مهربانه ذات رحم نه دی کړی موږ په تاسو رحم څنګه چې مهربانه ذات د هغه نه چې په دې ورځ د هغه 99% محبت متوجه شوی خپل بندګانو نن ورځ هغه په تاسو باندې د رحم فیصله ستاسو لپاره نه کوي موږ څنګه رحم وکړو په تاسو باندې دا خبره به کوي چې دې بچي وایي چې موږ له پناه راکړه موږ له پناه راکړه موږ له پناه راکړه ويقولون دا مجرمان به وایي په هغه ورځ باندې چې حجرا محجورا پناه 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 چغې به وایي چې موږ له پناه راکړه موږ پناه غواړو بس حجرا محجورا خدای یو شپول مناسبه کې چې هغه شپول تا جوړ کړی چې دې فرشتو نن خلاص حجر څه ته وایي حجر یو څیز منع کولو ته وایي څه ته وایي یو څیز منع کولو ته څه ویلی شي چې منځ کې ته یو پرده ولګي یو دیوال وي دې ته حجر وایي دې شپول ته څه وایي حجر ورته وایي دې باړ ته څه ویلی شي دې ته حجر ویلی او دا عربي قانون دی چې حجر لفظ راځي کله په نظم کې محجورا نو سره خامخا راځي څه سره راځي محجورا ځکه وایي حجرا محجورا خدای په نام نصیب کړي داسې باړم نصیب کړي داسې شپول هم نصیب کړي چې هغه فرشتې زموږ نه منع کړي حجرا باړ حجرا شپول محجورا جوړ کړی شوی چې الله یې جوړ کړي چې مضبوط باړي چې دې فرشتو نه موږ وساتي د حجرا محجورا معنی به داسې وکړي چې حجرا محجورا پناه پناه یقولون دې به وایي چې حجرا محجورا پناه پناه دا چغې به وایي وقدمنا فرشتې به وایي چې وقدمنا موږ راغلي یو وقدمنا موږ راغلي یو الی ما هغه څه تعاملو چې دې خلکو کوم عمل کړی دی من عمل د عملنا د بد اعمال چې کوم کړي موږ هغه بدو اعمال خو راغلي یو فجعلناه هباء منثورا فجعلناه موږ وګرځو د دې د عملونه هباء دړه هباء ګرد دړه منثورا شیندل شوی منثورا تار پتار دا سلک دړه راوالي سړی دا سی وشیندي چې داغه حیثیت نه دا شان باندې چې کوم نیک اعمال دي کافر غزیر ولې فقدان راغی دا شرط اعمال صالحه د قبل دوس شی راغی چې د اعمال صالحه چې کوم شرط چې هغه سو ایمانو داغه فقدان راغی هغه نشته ختم شو چې هغه نشته اعمال قبلی کی بیا نه قبلی ایمان نشته د اعمال حیثیت پاتې نشته په دې مې ډېر بحثونه کړل نو قدمنا فرشتي به دوی موږ راغلي ویلا ما هغه اعمال تعاملو چې د خلکو کړي من عمل د بدو اعمال فجعلناه نمون بولدا عمل ګرځو هباء دړه هباء ګرد منثورا شندلې شوی منثورا تار پتار اصحاب الجنه بدلته خو داغي کې سو شو چې فرشتي راځي والله چې زرا اعظم ابي ابل سره اعظم اځه مثلا نه اچھا تاسو کې ورځ مان مسله وکړه چې را حدیث شریف راځي چې کم کور کې سپي او کم کور کې تصویران یل د سن راځي رحمت فرشتي ناراضي دوم به تصویرانو سپیو ساتونو بیا وای ملک الموت ناراضي وي موږ بندي و همیشه نو ملک الموت رحمت والا فرشتہ نه دا خو بل کار کوي او بل سره راځي وایي په دیوان الله وجه زرا اعظم کله دنیا ته یا زما فرشتي راځي نه بل سره راځي دا خبره نو صلی الله جل شانو چې دا یو طرف ذکر کو اوس بل طرف ذکر کوي چې اصحاب الجنه اوس کم خلک چې هغه جنتیان دي یوم یذن په دغه ورځ باندې خیر مستقر واحسن مقیلا الله جل شانو فرمای خیر مستقر د دې چې کم استوګ نه ده کنه هغه د ټول نه بهتري د دې د اوسېدو کم ځای هغه د ټول نه بهتري د جنتیان وخير مستقرا خیر بهتر به د ټول نه زیاته بهتر به مستقرا پس کې پاستوګ نه کې د اوسېدو په ځای زیاده قراري او احسن او دې ډېر خسته مقیلا د آرام په ځای د دې د آرام ځای ګوردوانو کې فرق دی یوه د آرام ځای وایي یو مستقل اوسېدو ځای د آرام دې ځای ته خلک کله کله راځي بیډروم ته خلک کله کله راځي وایي په دې د اوسېدو ځای هغه جدای د انسان د لپاره کوم انسان چې هغه په پروتوکول کې پاتې کیږي اوسېږي دا څنګه نه الله جل شانو هغه حیثیت ذکر کې سوی اصحاب الجنه اوس جنتیان دي یوم اذن په ورځ باندې خیر مستقرا خیر دا ټول نه بهتر دي مستقرا هغه زیاده قراری کی زیاده عددی غاستوګ نه دا ټول نه بهتر ده او احسن او دا ډیر خیر دي جنتیان کم له سره مقیله قیلوله پیژنې کنه آرام ته ویلې شي په نصف النهار کې سړی چې په نیمه ورځ کې سو کی ډډوي لګه شانتی دې څه ویلې شي دې ته قیلوله وي زموږ قیلوله څه وي زموږ قیلوله کله چې کله موږ یو دړی وخورو یو چاټي پسې اوسکو او شړای پزان باندې راخورو او بیا خو هغه خوري کو کنه او بیا د څه خوب کو چې یو منځ رانه پکې قضا شي نو دې ته موږ قیلوله وایو دې ته قیلوله نه وایي ډډه والا لکشن آرام کول خوب ضروري نه دی په قیلوله کې ډډه لګول چې لګ دمشي سړی دې ته څه ویلې شي او د جنتیانو ستړیواله بنئ او دې ته چې دا کم خوراک او اسکاک او دې ته چې دا کم قیلولي ملاويږي نو دا به لذت لپاره د مزید لپاره وایي په دې باندې ستړیواله بنئ ځکه ته به انسان سي الله به کامل کړي مکمل کړي به سره ته بیا رسول یلته دا ټول څه نه بدل عزت لپاره توا خبر ده الله جل شانو منځ کې جنتیانو بحث په یو آیت کې د دې لپاره چې خلک یریده الله جل شانو چې لکه راضي او فرشتي راضي هم خیر نشته الله فرمایل نه د مسلمانانو او د مؤمنانو لپاره نه دي تاریخ او پاک ورځان له پروتوکول نه هغه تذکرہ وکړه واپس قصه له د قیامت ورځ ته الله جل شانو فرمایي و یوم تشقق السماء بالغمام هغه ورځ چې اسمان به ټوټي شي او بچي اسمان
بالغمام د وریځو په ذریعہ او داغي په سبب باندې یا به دا د وریځو نه اوچوي د اسمان د الله جل شانو کنایه ذکر کوي د دې نه د قیامت د ورځې نه کنایه ذکر کوي یا الله جل شانو دا کوي یا اسمان به ټوټي ټوټي شي دې څه کوي الله جل جدا بشي د اسمان د وریځو نه اسمان به جدا دا کنایه شي نه دا اسمان د راغورځېدو نه دا غیر ټوکلي ټوکلي کېدو نه یا د دویمه دا کنایه د الله جل شانو په منځ کې او د فرشتو په منځ کې او بر د آسماني مخلوق چې کم دی د الله جل شانو الله بر آسماني مخلوق چې کم دی د اغي ترمنځ او د دې خلکو ترمنځ چې دا کم دل توسيږي د قیامت پر ورځ د ټولي پردې چې دی په منځ کې دي چې موږ د اغي نخ کړی د ټولي به الله جل شانو پرانځي دا اوس هم شوق کنه اوس یو ګوره الله جل شانو ډیر شوق مو چې الله کم دی فرشتي کم دي هغه آسماني مخلوق کم دی له فرمایله او په هغه ورځ کې یوم باغ ورځ باندې تشقق السماء تشقق چې وبشوي السماء واسمان بالغمام په وریځو بداوج وایي د وریځو نه بجدا شي دا به ټول ټوټي ټوټي یو بل نه بجدا ونزل الملائکه تنزيلا او فرشتي به بیا نازل شي او لګاتار ونزل الملائکه فرشتي به نازل کړي شي تنزيلا لګاتار مسلسل دا په یو بل بسر رواني په صفونو کې الملك يوم اذن الحق للرحمن الملك اوس بادشاہي او هغه بادشاہي چې مکمل بادشاہي دا هغه ظاهر شي اوس د چا بادشاہي د پته ویلې دلته په یو انسان چې په دې دنیا کې اوسېږي نو د دو د حقایق ترمنځ ډېرې لوی پردې دي په دغه ورځ به د حقایق هغه پردې هغه پرانستې شي هغه تذکره مخکې شو یوم